سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه دا وخت مو بخیر پام وړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه نن سه شنبه د لندې یا د قوس د میاشتې شپږمه د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې شپږشتمې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غاړې درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د کندوز علي آباد او خان آباد ولسوالۍ لارې د ترافیک پر مخ پرانستل شو. د ریاست وزارت اقتصادي مرستیال د روسي فدراسیون د ملي امن شورا له عمومي منشي سره وکتل. د هیواد صنعتکارانو خپل ستونزې د صنعت او سوداګرۍ وزارت له معین سره شریک کړې. او اسرائیلي پوځ حزب الله له لبنان څخه 340 توغندې توغولي 11 ټپیان او مالي زیانونه. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز علي آباد او خان آباد ولسوالۍ لارې د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د کندوز فایدامي رئیس مولوي عبدالخالق حقمل وویل د علي آباد ولسوالۍ په مرکز د لاله میدان کلو کې د سیلابونو د راوتلو له امله لارې تړل شوې او د دې ریاست د ماشیندارۍ په مرسته پاکې شوې. د زیاته کړه سیلابونه د خان آباد ولسوالۍ د مولا کریم په سیمه کې د کندوز قطخار عمل لاره بند کړې وه او د 219 عمري قل اردو د ماشینداري په همکاري پاکه شوه. په ورته وخت کې د کندوز ښاریانو د ټولګټو چارو ریاست له دغه اقدام څخه خوښي څرګنده کړه او د زیانمنو سیمو لپاره د معیاري جوړښت پر جوړولو ټینګار وکړ. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د روسي فدراسیون ملي امن شورا له عمومي منشي سره وکتل. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د روان 1603 لمریز کال د قوس میاشتې په 5مه نیټه د روسي فدراسیون د ملي امن شورا د عمومي منشي سرکې شیګود په مشرۍ له راغلي پلاوي سره د ارګ په چارچنار ماړۍ کې وکتل. په دغه لیدنه کې د افغانستان اسلامي امارات د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي، د اقتصاد وزیر قاری دین محمد حنیف، د روسي فدراسیون د لومړي وزیر مرستیال د افغانستان لپاره د روسي فدراسیون د ولسمشر ځانګړي اساسي زمیر کابلوف او دواړو هیوادونو یو شمېر نورو مسؤلینو حضور درلود. د دغه لیدنې پر مهال د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکاریو، سوداګرۍ او ترانزیت کچې پر زیاتېدو او همداراز افغانستان کې د روسي پانګولو پر پانګونې خبرې وشوې. د هیواد صنعتکارانو خپل ستونزې د صنعت او سوداګرۍ وزارت له معین سره شریکې کړې. د هیواد یو شمېر صنعتکارانو خپلې ستونزې او ننګونې د صنعت او سوداګرۍ وزارت له معین مولوي احمد الله زاهد سره شریکې کړې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ویان دفتر له معلوماتو له مخې په دې کتنه کې صنعتکارانو خپلې ستونزې هغه ننګونې چې د دوی صنعتي فعالیتونو پر لار پرتې دي شریکې کړې او له صنعتي فابریکو څخه یې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دغه راز صنعت او سوداګرۍ وزارت معین ویلي چې دغه وزارت د هیواد د خصوصي سکتور په خدمت کې دی او دغه صنعتي ساحو د قانون تر لاسلیک په رسمي جریده کې د هغه تر خپرېدو وروسته اوس د صنعتي ساحو پر کړنلارې کار روان دی. هغه ډاډ ورکړی چې د سوداګرۍ د نرخو د ثبت په تړاو ستونزې ته رسېدنه کیږي او په دې برخه کې د لا زیاتو اسانتیاو برابرولو لپاره هڅې روانې دي.
او اسرائیل پوز حزبالله له لبنان څخه 340 توغندي توغولي 11 ټپيان او مالی زیانونه اړولي دي. د اسرائیل پوز راډیو د معلوماتو لمخې ډېرې توغندي په تل ابیب ښار کې لګېدلې چې ویجاړۍ هم رامنځته کړې ده. د اسرائیل هم په لبنان کې د پراخو بریدونو نوي څپې پیل کړي چې د یاد هیواد د پوهنې وزارت د بریدونو ویرې له امله تر جنوري میاشتې ټول ښوونځي رخصت کړي دي. همداراز بیروت کې هم درانې بمباري شوي چې چارواکو په وینا ګڼې ویجاړۍ رامنځته کړې ده. لبنان کې د اسرائیلو بریدونو پیل راهیسې تر دې مهاله 3754 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او څه باندې 15000 نور کسان ټپیان شوي دي. له دې سربیره زرګونه کورنۍ د بریدونو له ویرې له امله خپل سیمو او کورونو پرېښودو ته اړ شوي او نورو سیمو ته کوچېدلې. په ورته مهال هغه وخت راهیسې چې اسرائیلو لبنان کې جګړه پیل کړې لسګونه سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي. درنو اورېدونکو په خبري غړۍ کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بلې خبري غړۍ له عمل شه.